تعریف داغی و موضوع آیا ورسره د اصول حدیث تعریف و بیان د موضوع دغایو دارم به خبره به خبره کې مې تمانا دا لفظ د حدیث لغتا و اصطلاحا او اختلاف د اصطلاحات په دې کې او د سنت او د خبر او د اثر او ورسره وجه د مناسبت فما بین د حدیث په معنا لغوي او د حدیث په معنا اصطلاحي کې د اصطلاحي حدیث ته حدیث ولې وایي. درېمه خبره دا ختم شو چې بعض اصطلاحي کلمات دي چې په دې کتابونو د احادیثو کې استعماليږي په کتاب کې په حاشیو کې په شروع کې صدا سے کلمات چې د لفظ د حدیث سره تعلق لري لکه متن ستوي سند ستوي اسناد ستوي تحویل ستوي متابعه ستوي اعتبار ستوي شاهد ستوي غریب الحدیث ستوي دیم اصطلاحی الفاظ چې د رجال د حدیث سره تعلق لري لکه طالب الحدیث ستوي محدث او شیخ او امام ستوي حافظ حجت حاکم طبقه. دریم داسې اصطلاحی الفاظ چې د کتابونو د حدیث سره تعلق لري لکه جامع سنن مسند معجم مفرد جزء مستدرک او اربعین. دا ترتیب ضروری نه خیر قرآن رسول دا بیان ختم شو الحمدلله. نن نوې بیان هغه ضروری تقسیم دی د حدیث شریف چې دا د هر طالب د حدیث تیار دی. ما درته په دې تیرو خبرو کې دا ویلو چې د حدیث مبارک دا او مدار ټول په سند او سند بالغ ته وي تکیا متن لا ته وي د ملا اعتماد په بالغ نو د حدیث عام تقسیمونه دا راځي د سند ته د الفاظو د حدیث نه ډیر کم بحث وي د متن د حدیث ډیر کم ځای کې وایي چې سند حدیث صحیح دی خو متن غریب دی. دا ډیر کم چې سند صحیح وي متن هم صحیح وي چې سند ضعیف وي متن هم نو دار مدار د تقسیم د حدیثو په رجال د حدیثو دی پراویانو دی په سند او په اسناد دی. نو چې په سند او په اسناد شو نو درې تقسیمه پکې راځي عقلانه او استقراءانه او نقلان. اول تقسیم په اعتبار د عدد دراویانو سره دیم تقسیم د حدیث په اعتبار د وصف دراویانو سره چې دا ثقه دي کې ضعیفه. دریم تقسیم په اعتبار د وصل او د فصل او د اتصال او د انقطاع بینهم سره. راویان ټول مبارک خلق ته خود فلان کې نه لیدل د دې مینس کې یو سړی غائب دی انقطاع نو منقطع حدیث ضعیف. نو تقسیم د حدیث چکیږي په درې اعتبار کېږي په اعتبار د عدد دراویان سره دې حدیث سم راویان په اعتبار د وصف دراویان سره چې راوي څنګه دی په اعتبار د وصل او د فصل او د اتصال او د انقطاع بینهم سره. ور ډیر خلک چې دوکه کوي نو لاندې ولیکي دا حدیث صحیح دی ځکه سند یې صحیح دی نو سند به صحیح وي او میانس کې به یو سړی نه وي چې کوم مذکور راویان یا بټول ثقات او د دې میانس کې ملاقات نه شي. د دې وجه محدثین کرام او تاریخ معلومه د راویانو د پیدایش د ملاقات د سماع بخاری مولوی فلان کی طلاق حدیث دې چانه ذکر نه فلان کی نه پکم کال کې په دې کال کې فلان کی کې یو ځای شو امام ورته یا خود دې کال نه مخکې وکاله وفات شوه څنګه ورسره ملاقات وی هر استاد نه چې حدیث ویل خو کتابونه خونو ګرځیدل و نو سو زلا بزلا او بیا د امتحان په شکل تاسو کو چې حافظه کې سفر راغله کنه نو د پلان کې او پلان کې او پلان کې نه چې یو ځل مې ملاقات شو چې دیم د لاړ مغه وفات شي مې ټول خو دل خو د حدیث آسان علم کار دا ټول نه ګران نو په پیدائش تاریخ پیدائش تاریخ وفات سره به دراویان اتصال زه اوس په چې ما د یو عالم نه روایت کړی هغه زموږ د یو زمانی وي هغه په یو وطن کې اوسېږي زه په بل وطن مثلا زمانه خو یو نه خو ملاقات نه لري نو حدیث منقطع دی.
کله په زمانه مې وي خو یو په مشرق کې بل په مغرب کې یا په عربو کې بل په عجمو کې نو تقسیم د حدیث په اعتبار براویانو سره نو درې صورته پکې جوړېږي د عدد د وصف او د اتصال او د انقطاع محدثین چې ماهرین یې سند راویان ثقات دي خو اتصال پکې نشته نو ډېر کله ته څه دوه کوي رواته ثقات راویان ثقات دي ټیک ته ټول ثقات دي خو د فلانکی سره ملاقات نه شي نو درې تقسیم شو اول تقسیم په اعتبار د عدد دروات سره حدیث په اعتبار د عدد دروات سره بنیادی په قسمه ده یو ته متواتر وي بل ته احاد وي متواتر چاہتا ہے هو ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا ذلك ادانسا فیدے کے پہاشیو کتابوں کی من ټول لاغینا بیان کو ځکه دا نقلی علوم دي وی کول کدا چې سړي ته یاد شي د خدای یو احسان او ته مستحضری پزنه پوری کشپش کوي خیر اسه مکینه نه سړي بل خواته خیال لاشي مشاعرو ته تماکو ته غنو ته غانې لونه ته وظیفه سلسایا شریف لحمامانو د جمعې شپې ته از یادو جو سپینو الباغانو ته نو تاسو خواريو کې تما خواري که طالب فقیر یو ملي در طالب نه فقیر آیا دا محمل چې اسناس د ملک به موږ خرڅاو نو متواتر چاته وای هو ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى امرهم امرا خبرهم امرا حسيا پښتو کې متواتر حدیث ته وای چې راویانې دومره ډیری چې عقل اتفاق داوی په دروغ او محال غني نارنګي صدورم ته خطاان محال غني او خبر د تعلق د حسیات او مشاهدات سره لري عقلی محزنی نه ته متواتر درې شرط شوبک راویانې ډیری ډیرواله دغه درجه ته رسیدلې چې عقل اتفاق داوی په دروغ او محال غني ځکه یو ډیری د مختلف مزاجونو د مختلفو ملکونو د مختلفو طبيعتونو او د جبو ټول څنګه درو وای ورکه شل زره کسان کینوم په جماعت کې آیا خبرو کې ټول راي کې درو احتمال شته ځکه قانون چې دا یو پاټه سره تعلق لري په یو جماعت کې ناس یو لیډر ملا ورته وی ټول وی ها زنده خو د مختلفو ملکونو دي د مختلفو علاقو دي د مختلفو طبيعتونو دي د مختلفو مزاجونو دي او د جبو او ټول یو خبره کوي نو دې ته متواتر وایي چې عقل اتفاق داوی په دروغ او محال غني عقل ځکه محال غني چې هغه اختلاف د بلاد ته ګوري اختلاف د مزاجونو ته اختلاف د جبو ته اختلاف د طبيعتونو ته ټول څه یو خبره کوي ټیک ته یو پارټي به وایي لسلکه پارټي دا خو یو پارټي ده عقل داوی په دروغ او اتفاق جایز کوي او د مختلف ملکونو دریم دا شرط شو چې خبره د حسیات سره تعلق لري د مشاهدات سره مبصرات مسموعات عقلی محزنیه قضیه عقلیه نه فقط تواتر په عقلیات محضو کې نه جاری کی په محسوساتو کې جاری کی اوس وی عالم حادث تدا یو قضیه عقلیه نه ټول خلک وای دا افاده تواتر نه به متواتر چې حدیث متواتری کنه لاغی د رجالو نه بحث تاجت نی بیا ځکه چې عقل اتفاق داوی په دروغ او محال غني دا بحث خو ځکه کوم چې احتمال د دروغ پکې احتمال د خطا کیدوی نو چې عقل داوی نه صدور د دروغ قصدن او خطاان محال غني مدراویانو نه بحث نی په متواترات کې دا حدیث متواتر بدر واقعا شوی ده استاد تاسو کوئی سند پیش کرتے ہوئے متواتر اور امت مختلف عالمان اور راویان اور مختلف بلاد اور ملکونو اور طبیعتونو مونږ ته بیان کړ یا څو کوئی په مدینه منوره کې راځي عرب د حضور نه هغه په کشمیر کې خرڅ نو دې د متواتراتو نه انکار اوس کې ته سند پیش کړ چې دا خبر د مصطفی
دې ته سند تاجت نشته. بدر دار احد دار بیت الله شریف دار دا جنت البقیع تراویح لکا تراغلی په امت کې دا په تواتر راغلی دی. د دې سند تاجت نشته. حدیث د متواتراتو د سندونو نه بحث نه. وما لم يكن كذلك فهو آحاد. په دې درو واړو شرطونو کې چې یونی راویان نه بشمارني بلکې محصوري پشمیر کې راځي. د مدا چې عقل اتفاق په دروغ رواګني اگر چې دروغ ویني ویل عقل جائز ګڼي ممکن یې ګڼي. یا تعلق د مغیبات او د معنویات سره لري غیر مشاهدات سره. نو چې یو شرطم پکې نه نو دیتا احاد و. وما لم يكن كذلك فهو آحاد. نمی دا جمع راغلی دا احاد. خبر با قسم شو په اعتبار دا عدد دروات متواتر او احاد. متواتر چاہتا ہوئی ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواترهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا. وما لم يكن كذلك فهو آحاد. بحث تقسیمات آئندہ ټول لاجی دی احاد. ضعیف موضوع صحیح حسن دا ټول په احاد کې راځي. رسته متواترات ټول مقبولی او صحیح او دا غینه بحث ته ضرورت نه. به متواتر کور کې سلور قسمه ده. متواتر بالاسناد، متواتر بالطبقات، متواتر بالتعامل، متواتر په قدر مشترک. متواتر بالاسناد دغه تعریف شو چې کوم نه ورته وي چې راویان غیر محصور وي او عقل لاغي اتفاق په دروغ او محال غني او منتهى خبر امر حسي وي. کله محصور وي وشمیر دمري چې عقل لاغي په اتفاق په دروغ او محال غني نو دې ته متواتر بالاسناد وي. لکه حدیث تمن کذب علی متعمدا هي تبوا مقعده من النار. تقریبا دو او یو صحابه نقل نو به داغین پس تابعین دی بشمار به تبع تابعین دی بشمار. احادیث د ختم نبوت او د نزول د عیسی ابن مریم یو سل 500 طریقو سره. احادیث د مسح علی الخفین دیت متواتر ہوئے. محدثین کرام اکثر دی متواتر نہ بحث کریں. دیم متواتر بالطبقات وما رواه في كل عصر طبقة عن طبقة یا طبقات عن طبقات. داغی درامیان شمیر نہیں معلوم ہر زمانہ کی پیڑے دا پیڑون نقل کئی. لیکن تواتر دا قرآن شریف داغی اور سند شمیر نہیں معلوم. قرآن شریف متواتر بالطبقات تے دا غندی متواتر نہ زیاد ذکر ہے کہ بیام چلتا عادت معلومی دی کہ فارو عادت معلوم نہ دے. اکثر فقہاء کرام سے متواتر ذکر کی متواتر بالطبقات اور یاد اس کو نہیں. دریم متواتر بالتعامل اور بالتوارث مرتوی. متواتر بالتعامل والتوارث امت کے اعتبار دا عمل سر روانی ہر زمانہ کی پہ امت عمل کرے. اگر چشمیر دا سند کمی کله اشمیر دا سند کمی پا حدیث کتابون لیکن خطبہ دا جمعی قبل الصلاة تا اذان اقامت تراویح دا متواتر بالتعامل لفتوارث. دا خلفاء راشدین دا زمانینا تاسو ته ترمذی شریف کې راشي د عمر فاروق په زمانه نه تراویح شلکا تراویح دې ته متواتر بالتعامل والتوارث وای. د دې سند تاجت نشته. وسلور واړو فقہ او په ټول عالم اسلام کې شلکا تراویح په توارث او تواتر راغلي. خطبه اذان عیدین دارنګ رفع الیدین او ترک رفع الیدین آمین بالجهر و اخفاء دا په توارث راغلي. دواړه امت کې په تعامل سره
نو سندونو ته حاجت به نه پاتې کېږي. ما ته عالم کې یو عالم وي اگر چې الته شل رکعات دي په حرمینو پر او بعض غیر مقلدین غیر نو ما ته وی خلفاء راشدین شل رکعات نه دي کړې. نو ما یو تپوس تر نه کوم د خلافت راشده زمانه په 30 هجری ختمي کی علي صاحب 30 هجری کې وفات شو او امام ابو حنیفه په 80 هجری کې پیدا ده. نس کې 30 کال وقفه شو. نو ویلو چې امام ابو حنیفه مسلک د شلو ده، شافعی صاحب د شلو ده، مالک صاحب د شلو. نو دا څه کوم شخصیت په اسلام کې پیدا شو چې دا تو رکعاتو نه شل کې په 30 کال کې دم او ټول امت په عمل اچھا پینکاو. دا څه شخصیت شته چې دا عمل په ټول عالم اسلام کې مقبول او خلک یې په سر او سترګو مانی علاوه د خلفاء راشدین څوک دا کدا مولانا هغه شخص راته چې دا تو رکعاتو نه شل کې دغه 30 کال په دور کې خلفاء خو نه مانه مثلا کنه او دا ایمونه اصلي دغه 30 کالو کې دا څوک دا شخصیت چې ټول امت ته وی چې دا اتو په دې شرک او ټول امت په بسارو چې شم خبره ومنله نه پېچ انکار دا څوک ته دا خو ماته نه ما دا بغیر د خلفاء نه دا شخصیت شته چې ټول امت ته دا خبره ومني. خلفاء کړي خلفاء راشدین دا سوي مبارک شخصیتونه دي چې ټول امت خلک هغه ته معتمد وي. ټیک ته چې څوک نه مني هغه نه کوي لکه شیعاګان علیهم ما يستحق حق. درې طلاق په یو لفظ کې په دوه لفظ وي. هغه درې طلاق ته عمر بن الله براش مسلم او ابو داود کې امام بخاری په باب خره ما من اجاز طلاق الثلاث. عمر صاحب کو ورپسې عثمان صاحب ورپسې علي صاحب چا په انکار کړی یا ته چا مخالفت کړی. که عمر صاحب ته چا سن شو ویل نو عثمان صاحب ته وایي، که عثمان صاحب ته چا نشو ویل علي صاحب ته وایي. د جمعې اذان درې دا لومبي چې موږ وایو دا حضرت عثمان صاحب زمانہ کې زیات شو او بخاری کې نه چا په انکار کړی یا علي صاحب هغه مخالفت کړی ورسته او شدید څوک بدعت وایي نو دا خدای متواترات د دین نه انکار کولې یا د متواترات باندې حکم د بدعت لګول په دلیل بزان پوهاوي. نو څوک تراو مسلې براشه په درته مثال مې درته وخم نو دیتا متواتر بالتعامل والتواصل وی امت په عمل لا روان ده الحمدلله. نه سند تاجشتنی بل دلیل تاجشت یہ دخلینو چې څوک نه یریږي دا سې دي خلک. درې طلاق یو طلاق نو حدیث په نیم ذکر کې دی ما خوانه ذکر کړ. ابن عباس سے وی درې طلاق د حضور زمانہ کې یو، ابو بکر زمانہ کې یو، عمر سے درې کړ. نو هغه خوانه وای هغه خو به شو چا پین کا وکړ. عثمان سے ته مخالفت کړي 12 کال بعد شي کړي، علي سے ته کړي په نیم کال یا ورته یو صحابي وی چې قربان دان سکار کړي. بخاری شریف یو مسئلہ ذکر کړی د مثال په شکل چې ابو بکر سے زمانہ کې جد په منزله د ابش والصحابه متواترون صحابه ټول جمدي دي چا پین کا نو صحابه کرام ټول سکوت علی الباطل کوي. نو دې سندونو تاجت پاتې نه شو ها دې ته متواتر بالتعامل والتواصل وای. یو ځل د بدر ته مونتلو طلبه استادان یو غیر مقلد شخص وای التجمعات په مسجد العریش ورته وای حضور مبارک ناس ته په سفر کې او صحابه او جنگ کا نه هغه باندې جماعت جوړ دی ایت مسجد العریش یو وی د دې سند چې دا ما دا د ټول بدر سره سند دی چې دا بدر کسو کوی چې افغانستان کې ها کابل کې او دارا پنځیر هغه کې د متواترات او سند تاجت چې فلان کی کتاب کې راغلی بلکې څوک ته انکارو کې کفر په لازميږي. ټول فقهای کرام دا وایي چې چا دا وایي چې حضور مبارک ته په مدینه کې چې زیارت ته دا غړي کا د بل چاره وي دې کافر شو ځکه د فقطیات او متواترات کې انکار سړی دا بیت الله ته چې کې دي چې هغه امریکا کې دا دې څه سند دی چې دا بیت الله نو دې کافر شو ځکه د قطعیات او متواترات او مسلمات په دین کې انکار وکړ. د دې سند حاجت نشته چې دا بیت الله دې کنه
نو متواترات د سند نه بحث نه هغه ټول صحیح وي قطعي واجب العمل وي. بیا بعض مسائل باندې او باس کو خو مثال په شکل نه تو نو پیږي په ځان په پویا. سلورم د متواتر بالقدر محدثین من خو سند ضعیف لکه لا وصیت لوارث دا سند ضعیف یعنی سند صحیح نه راغلی. خدا متواتر د بالتعامل پټول امت کې چې وارث ته وصیت نه کیږي. ابو بخاری په باب مخیر باب لا وصیت لوارث دا سنوي باب قوله علیه الصلاۃ والسلام لا وصیت لوارث ذکر سند صحیح نه دی خو په ټول امت کې متواتر دی. ټول امت په عمل کوي چې وارث ته وصیت نه کیږي. او دا سندن ضعیف تخصیصی په کتاب الله په کړی خدای خو چې تقسیم د میراث ذکر کوي مخکې وي من بعد وصیت یوصي بها او دین من بعد وصیت توصون بها او دین من بعد وصیت یوصى بها او دین دا ورثه او حق علی کیږي چې دین او وصیت مخکې ادا شي. هغه کې خو تخصیص دانه نه کړی چې وصیت به غیر وارث دی. ټول قرآن شریف ټول فقها په مخصص کوي چې مراد د وصیت نه وصیت غیر وارث دی. نو تخصیص د کتاب الله په داسې حدیث کې چې ضعیف دی سند او کتاب الله قطعی دی. دا ځکه چې دا حدیث متوارث بالتعامل له والتوارث ټول امت پر عمل کړی. نو تخصیص د کتاب الله په ټول فقها وي چې اگر چې آیات کې عموم دی د وصیت نه پس په میراث ورکوي آیات کې خدا نشته چې وصیت په غیر وارث دی. دا تخصیص د آیات د وصیت په غیر وارث پورې دا د حدیث د وجه نه دی. او حدیث ضعیف کې سندات خو متوارث دی عملات متعامل دا د سند نه اوچت عمل د روایت نه اوچت. د دې یو مثال درته یو حدیث قولی بالفعلی یعنی یو کې قول د مصطفی ذکر بلکې قول نه ذکر کړي فعل ذکر. نو حدیث فعلی ادل علی المراد په نسبت د قولی ملک قولی کې احتمال د مجاز وي احتمال د تشبیه وي احتمال د کنایه وي ځکه دا مجاز او تشبیه او کنایه ټول عجیب قول دی. فعل کې احتمال نشته. زویم ضربت زیدن ضرب یا قتلت زیدن قتلا فخلی می وي نو ته ممکنه چې قتل یې نه کړي خو ضرب شدید یې کړي. ضرب شدید تم کله قتل وایي. ممکنه ده چې کنځلې ورته کړي د بده تعبیر په قتل سره کړي تشبیها دا غي ذات ختم کړي نو دا څه شو لکه مړ چې یو سړی په سپي هغه وي مړ دکړه هغه مړ نه. نو په حدیث قولی کې د تشبیه د کنایه د ټولو احتمال وي او چې سړی بالفعل پټو پکولې هغه کې احتمال شته چې کې دې شي چې دا تشبیه ته ورکړه د کنایه احتمال پکې شته. دا یو منطقي طالب منطقي پلار عالم راغ ډیر مو د پس دی وته بچی سدي وي ودا سه علم ویلې دي چې د یو څه نه د جوړول شي دا وخت کې هغه خوري واګه پرته ځنې دې دونه درې جوړول شي ځکه دا به خالی نه وي کله دې جانب یو داسې وي نو دا به خالی نه وي نو دا درې شي ناغه په دواړه واغشته بیا په ما واش د درې مې استاج تملته خبره وټوره پر دی لا شی ولا ممکن دا په کلیاتو کې داخلي دی لکه چې لا شی نو سبب په کلیاتو کې داخلي. نو قول کې احتمال دار سره زی فعل کې نه وي او سره عملاً کارو کې ته تشبیه مجاز دی کنایه یو سړي ډوډۍ او پړای کې داسې تشبیه راځي شي او چې په خلو وي نو ته ممکن قریب وي دا مجاز بالمشارفه دی مو خورا نو کې دې شي چې لا خورلې نه خو نسبې دی خواته او چې بالفعل وو پر دا پاکستان یو عیسائی او یو يهودي او یو مسلمان په سفر کې شریکو سیمون کې سالوایا سمرش نندري وراناست یاره بیګا چې خپل خوب لیدلی دا ودا به سباش پښ نو الوالا په غایب وا پیدا باغ کسپری شو نو به کې چې خپل خوب لیدلی عیسائی بیګا ما خوب لیدلی چې عیسی علیه السلام سره مې خبرو کړو ډوړې نو پړاو داسې ودا يهودي موسی علیه السلام سره ملاقات مسلمان ورته تاسو خوبونه وینئ ما بیګا وړلې نو فعل کې احتمال د مجاز دی
نه کنایه نه پکې تشبیه راځي. نو متوارث بالتعامل چې عمل په د امت را روان دی دا غي نه زیات قطعي شي څه شي دا تذکرهم چې علی بصیرة من الامر یا الحمدلله. سلورم دی متواتر بالقدر المشترک. بالقدر المشترک دی دوی چې واقعا یا یو خبر یا یو سشي نقلی په مختلفو قصو کې هر قصه د جنس اخبار احاد نه خو مجموعه خبرونه دلالت کوي په یو معنا مشترک چې افاده د قطع او د جزم کوي. ما يكون امرا منقولا من طريق الاحاد ولكن اذا اجتمع نقوله وجزئياته تدل على امر مشترك بينهما يفيد القطع واليقين. لکه شجاعت د علی سے سخاوت د خاتم کوي عشق د لیلا او د مجنون علی سے بہادر کم دی راغلی دی بدر کې دومره کسان مړ کړل احد کې دا چالو شو جنگ خندق کې دو شو پلان کې واقعا کې دو شو دا جزئیات د حکایات دا منقول دي په طریقې د احاد او مجموعه روایت دلالت کوي په شجاعت داغه نو قدر مشترک هغه ثبوت د شجاعت ته نو هغه یقیني دی اگر چې یو واقع کې احتمال د غلطۍ شته خو د مجموعه قصونه معلومه چې علي سے بهادر بدر کې 21 کال عمر او 21 کافرانه وجلي دي ټول خبره خاتم توي سره ټول اوسم وي خلک وي خاتم توي سخي دا په عربو عجم ټولو کې هم دې کې سخاوت کړل پلان کې ځای کې داوچو پلان کې ځای کې دوشو پلان کې ځای کې ملمان رااله انزو خانه ولا لال عامل مانو چې تل اشرفه کور کې پر ورو کې خو دې چې خبر شو اشرفه आवाज ته منډه اغیله ورته دا ما شرماوه پلان کې ځای کې دوکړل پلان کې ځای کې دوکړل اگر چې یو قصه کې احتمال د دروغ شته په مجموعه قصص دلالت کوي په یو معنا مشترک بینها چې هغه ثبوت د جودت او د سخاوت دی هغه معنا مشترک پکې متواتر ده دا قصه دا خدای ټول نه معلومیږي سخاوت ده. لیلا مجنون عاشق ټول خلک وایي په عربو کې په عجمو ځکه پلان کې ځای کې دوشو پلان کې ځای کې دوشو پلان کې ځای کې دوشو اگر چې یو قصه منقوله په اخبار احاد وي او مجموعه د قصو دلالت کوي په کمال عشق باندې موږ ورته عاشق وایو. یو کتاب دی کتاب الاغانی د علامه ابوالفرج اصفهانی 15 جلد کې دی. ابوالفرج اصفهانی کې دا کمال دی چې هغه قصه په سند نقل کوي حدثنا فلان یعنی کتاب د قصو دی او د عربي ادب نو د دویم جلد نیمه حصہ آخره د مجنون او د لیلا بیان دغه قص د بنی عامر نو په نجد کې تیر شوی دی. عبد الله ابن عمر دی دلی تابعی دی معمولی سړی او په عشق کې یو مثال پاتې شوی نو په پښتو فارسی عربی ټولو کې لیلا او مجنون یادېږي. غریب سره ګډبا لیلا ګډبا نه خزره سره بادشاہ لور نه د بنگلو سي دغه لګړي چې له به سره عربو خو غریب خلک تور دي خړ رنگ اګړي چې له چې سره نا بس واسه ودړه خلک په پښتانه وای زړه خاصتانه غواړي او خوب بستر نه غواړي دا یو په نظر کې خدای پاک وکړي. نو په خپل دا مجنون نوم قیس دی او لوی شاعر دی د بلا بچ او ډیر خيار خو بس په یو عشق کې مبتلا کړو. کتاب دا کې وایي او قصه کې
دا په نقل په سند نقل کوي حدثني فلان عن فلان واقعات په سند نقل کوي اسنه نقل کوي یو ځل د مجنون د لیلا د کور طرف ته روان خو په لنګ یو روان نو په دې سارو کې په ټولو سارو کې د بچو سره زیاته مینه د اوخوي ګډم په خپل بچو خپکیږي چې لیم چرګم وام سپیم کودریم پښو خو د ټولو نه زیات په ځناورو کې مینه د بچو سره د اوخي اوخه جاړي بالکل بچو پسې څه وایي نو د اوخي بچي کور تړلې دی په لنګ او خروان دی د لیلا په طرف چا بچا تګړي سره یا به ګړ عمر وباسي هغه ځای ته ورشم به وینم نو چې دی روان دی په لنګ اوخه مهار لاس کړ نو چې نږدې کېده به د باندې د شق اثر زیات شنو داسې بشوله که به خود چې سړی یو دی هغه مهار به لاس کې سس شو نو خو بیا واپس شو کوم ته ځکه چې بچی پاتې شو نو چې دیو به چې ته په داسې به وکړي چې دا خو بیا کیتا نو دا خو دې له به واره د معشوقې په طرف نو چې کومه پورې به ټیکو په خود به جلب خو به کلا کلاس کې نیولې او خو به ته فزیدې نه شنه خبره خو چې لاس کې به جلب سس شو نو خو به پېښ دي را سړی په جوړو درې هغه بیا واپس نو د درې ځله داسې چلو ورځې 13 کړو سو نشو معشوقې ته ونه راسي نو دا وخت نه وی راتور کړ او خو باندې مها په خو د چيزي کوړه او یو شعر وی ای هوا نه خطي خلفي و قدامي الهوا فاني وياها لمختلفان وی زما معشوقه مخکې دا او د وخت معشوقه مې رسو پاتې ده زما د دې جوړ نه راځي نو ته دلته خو پرې نو د مجنون د عشق کیسه یو کیسه خو په طریقه د احاد نقل له په مجموعه کیسه دلالت پدې کې چې دا ډیر وی عاشق او دا بل معشوقه هر کتاب تقریبا فارسی کې عربی کې په پښتو کې لیلا او مجنون یادي کنه څه قدمه نو دې ته متواتر بالقدر المشترک متواتر سلو قسم شو متواتر بالاسناد متواتر بالطبقات متواتر بالتعامل متواتر بالقدر المشترک تحفة الاحوازی کی داری کړي نو دا خو غیر مخلد کتاب دې ما ته معلوم دې یقین کوي او منکر د دې ټول متواترات او کافر دې درو یقینا او دا سلام چې دې کدا دغوی بدیهی وي نو منکر کافر دی او که نظری وي نو منکر کافر نه دی په افاده د قطع او د یقین کوي د متواتر علاوه ټول احاد والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه بسم الله الرحمن الرحيم دا تمهیدی خبرې زر راغونډو چې سبقونه شروع ونه مرته یو مسئله شروع کړو چې د حدیث مبارک کې مشهور درې تقسیم دي تقسیم د حدیث په اعتبار د عدد د رواتو د حدیث سره تقسیم د حدیث په اعتبار د وصف د رواتو سره تقسیم د حدیث په اعتبار د وصل او د فصل د اتصال او د انقطاع د ملاقات او د عدم ملاقات بینهم سره زموږ د علم دا خصوصیت چې دا په سند او په صحیح طریقه راغلی نو سند ډیر زیات اهتمام دی نو ما طویلو چې حدیث په اعتبار د عدد د رواتو سره د محدثینو په اصطلاح کې بنیادی دو قسمه دی یو ته متواتر وي بل ته احاد تواتر په لغت کې تتابع ته وي پر لپسې یو شی کېده د دې په اصطلاح کې ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا دمر راویانو نقل کړي چې عقل لاغي په اتفاق یا خطا صدور د دروغ د وحال غني او خبره د حسيات سره تعلق لري نو چې دا درې قید پکې دې ته متواتر وي کله کې یو قید ني نو دې ته احاد وي وما لم يكن كذلك فهو احاد به مې تویلو چې متواتر سلو قسمه ده متواتر بالاسناد دا تعریف د متواتر بالاسناد متواتر بالطبقات چې یو طبقه یو قرن د بل قرن نه نقل کوي پیړې د شمیر او سوال نه پکې
لکه تواتر د قرآن مجید، تواتر بالتعامل، امت کی او عمل په تواتر راغلی. د متواتر بالقدر المشترک، په دومره واقعاتو جزئیاتو سره دا خبر ثابت وي چې یو جزئیه خو د جنس د خبره احاد نه خو مضمون مشترک او قدر مشترک دا وي، هغه متواتر. ټول جزئیات په قدر مشترک دلالت کوي. لکه مثال کې مته شجاعت د علی صاحب او وجود جودت د حاتم. متواتر افاده د قطع او د جزم کوي. یقین د متواترات د رجالونو بحث نه، که مسلمانی که کافر. دلیل یې سره دلیل دا چې خدای پاک د متواتراتو نه تعبیر پر رؤیت بصری سره کړی او رؤیت بصری د بدیهیات او قطعیات نه. خدای پاک کوئی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل قصه تواتر عربو کې راغلی و. حضور خدای پاک دا اصحاب الفیل د قصې نه تعبیر پر رؤیت سره کوي. تا نه دلیدلې، یعنی دا سے معلومه ده لکه دلیدلو پشان. نو قطعیات بدیهیات د منطقیانو په اصطلاح کې اته قسمه، یو پکې مشاهدات دي، پسترګو لیدل. نو خدای د متواترانو ته تعبیر په مشاهدات سره کوي. تا نه دلیدلې. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. د انبیاء د کرامو د اکثر بیان قسم تعبیر په علم تر کیف او علم تر سره راشي. نو خدای وی تا نه دلیدلې، یعنی دا درته معلوم لیدلې خو نه ده، یعنی تا ته نه معلوم. علم تر علم تعلم. نو دا علم حاصله بالتواتر نه خدای تعبیر کوي پر رؤیت بصری سره، لکه سړی پسترګ یو شی ویني، زه د انور وینم چې راخته نه ده. نو دې کې خو شک شوبه پات نه شو. نو متواترات افاده د قطع او د جزم کوي په دلیل قرآنی سره. دیم احاد دی. احادو کی قطع و یقینی علی العموم، بے افاده د ځوان کوي په خبریاتو کې او د وجود د عمل کوي په احکاماتو کې. متواترات قطع و یقین او ایمان پاغي ضروری دی او عمل پاغي فرض قطعی. په اخبارو کې افاده د یقین کوي، په اعمالو کې افاده د فرضیت کوي. او احاد په اخبارو کې افاده د ځوان کوي او په اعمالو کې افاده د وجوب کوي. یعنی یو درجه کمه ده. دا ځان اټکلي خبرو ته نه وای، دا یو نوع د علم د خو یو درجه کمه د یقین. احاد به اعتبار د عدد دروات سره درې قسمه دي: مشهور، عزیز او غریب. دا د مقدمو د کتابونو کې لیکلي، خو چې تاسو ته یاد یو ځل ویل شي بیا ویل شي دا تکرر یاد شي سره. ما خاطر دې علم کې ډېر خوارو کې تاسو عبادت او غایه خصوصا انا شعر پیسې په کاپو لګوي. مشهور حدیث ته وایي ما رواه عدد كثير محصورون ولكن لم يبلغ عددهم حد التواتر بحيث لا يستحيل العقل تواترهم على الكذب. راویان خډيري وای درجه ته نه رسیدل چې کوم کې تواتر ده، چې عقل اتفاق په دروغ محال وګڼي. عقل لکه دیرش کسانی سلويختي خود یو کلی ګورې خبرونو کې کله بس او کسانی خود مختلفو بلادو هغه افاده راخته کوي، او کله بدري سو کسانی د یو جماعت طالبان هغه افاده راخته نه کوي، ځکه د دې عقل اتفاق په دروغ راوګڼي او دا غي اتفاق نه راوګڼي. عدد یې خډيري درې یا د درو نه معفوق واحد درجه ته نه رسیدل چې کوم افاده ده تواتر، یعنی عقل په اتفاق په درو جایز او ممکن ګڼي.
لکه دا پاټو خبر بزرګونو خلک یې وایي خو کېدی شي دا دویم عزیز دی دی مشهور ته مستفیض هم وایي سو کوئی مستفیض دی ته وایي چې عدد د طرفین برابر ہے دویم عزیز دی ته وایي ما يتفرد بروایتی شخصان فی ای طبقه کان په یو زمانه کې دا غیر راویان صرف دو نفر نو دې ته عزیز وایي عزیز نادر الوجود سیسته وایي او عزیز قوی سیسته وایي نو یو طریقه کمزوري نو په دې بلې طریقې تقویت راشي یا داسې قسم حدیث نادر الوجود ګوره دا یاد لرئ په حدیثو کې دا حکم په اعتبار دا اخص ارزل وي لکه د منطق په اصطلاح کې کراویان ټول مبارک خلک خو یو پکې دروغجن راغی نو ته به حدیث دروغ دی هغه شلو ثقات ته نشي کتلی دی یو دروغجن ته کتی شي نو عزیز هغه حدیث ته وایي چې په هره طبقه کې مثلا راویان خو ډېر دي او په یو زمانه کې صرف دوه دي نو دې ته عزیز وایي نو حکم په حدیث په اعتبار د هغه خاص ارزل سره وي د هغه فرد ادنا سره وي غریب غیتو ما يتفرد بروايته شخص واحد في اي طبقه كان چې په یو زمانہ کې راوي صرف یو پاتې شي نو دې ته غریب وي غریب ناشنا تا وي نو دی وای که غرابت په طبقه تابعین کې نو دې ته غریب مطلق او فرد مطلق وای او که غریب پرستو طبقاتو کی نو دیتا غریب نسبی او فرد نسبی وی بمشهور مثال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دا عزیز لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده دا غریب مثال دا رنبی حدیث تے انما الاعمال بالنیات دا غریب دے اول حدیث تا بخاری و آخر دوارا غریب دے طبقات د صحابه کې د عمر فاروق نه علاوه د بل چانه په صحیح سند نه دی نقل د عمر سے ابن پس په طبقه تابعین کې باو کې د القمه ابن وقاص نه بل چانه نه دی نقل القمه ابن وقاص نه او ساتو تابعین کې د محمد ابن ابراهیم التیمی نه علاوه بل چانه نه دی نقل داغه نه پس یحیی ابن سعید الانصاری دی په طبقه د صغار تابعین کې په دغه طبقه کې د دن علاوه د بل چانه نه دی نقل یحیی ابن سعید نه پس 200 کسانو نقل کړل نو تر یحیی ابن سعید پورې دا حدیث غریب دی او غریب مطلق کامل فرد کامل دا تقسیمات ورته په وخت د تعارض کې فائدہ لري مشهور هغه ته چې ما رواه عدد کثیر ولكن لم يبلغ یا ما رواه فوق الثلاثة ولكن لم يبلغ عددهم حد التواتر وعزيز ما يتفرد بروايته شخصان في أي طبقة كان والغريب ما يتفرد بروايته شخص واحد ولذا تقسيمنا دا حديث دا صحابونا پس شروع کیگی او دا مصنفینونا مخی دا امام بخاری او دا صحابی مبارکہ پوری پا دی میز کی سندنو کی تقسیم دے ذکر دا ہر کتاب خاوند دا کتاب دا حدیث پا تواتر نقل لے امام بخاری نا بخاری شریف 90,000 شاگردانو ویلے دا 90,000 دا کتابونه دا حدیث متواتر دي تر مصنفین پورې زمون دې کې شک نشته چې دا بخاری مولا لیکل دا محمد ابن اسماعیل بخاری دا دا په تواتر راغله ترمذی لیکل دا ابو عیسی محمد ابن عیسی ترمذی ابو داؤد خپل مولا لیکل مسلم خپل لیکل د دې مصنفینو نه دا کتابونه په تواتر نقل دي او دا مصنف او تر صحابي په منځ کې پورې دا سند چې وی دا تقسیمات ټول دې تراجی وي کما شو دې کې عزیز دې کې غریب دې ذکر حکم په حدیث مارته په اعتبار دا خاصه ارزل سره